یوه پوښتنه: پروفیسر راز محمد راز. څومره ستړی ژوند لرمه چې خپل فکر مې قاتل دی، د قبرو حساب مې نسته، هره ورځ په ځان کې مرمه، هره ورځ له ققنوس بیا زیږم زه له خپله خاکه، شپې او ورځې مو تېرېږي په نشرح په هدیره کې، زه یې څنګه ومنمه چې ژوند فضل د بادار دی، زه یې څنګه ومنمه چې ژوند فضل د بادار دی. که ژوندون د خلکو ښه وی، ډېر ارپا او ښایسته وی، نو پخپله له موږ لرې ولې خدای سو ادم نه سو.